دا د هلمند تازه جوړ شوی جمنازیم دی چې تازه پکې د هلمند فوټسال کمیټې له لوري د 32 لوبډلو ترمنځ رسمي سیالیو کوربه دی. د ټورنمنټ پرانیستي مراسمو کې حکومتي مسؤلینو، لوبغاړو، مرکز لښکرګاه ښار او بیلابیلو ولسوالیو سلګونو ځوانانو ګډون درلود. د سیالیو پرانیستلو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول سوي وه چې ګڼ شمېر ورزشکارانو ورزشي نمایشونه نندارې ته وړاندې کړل. د هلمند فوټبال فدراسیون مسؤل رنګین خان د پټانې سکون راډیو ته وویل چې دا سیالۍ چې د 32 لوبډلو ترمنځ نن پیل سوې شاوخوا یوه میاشت په دوام وکړي چې همدې لوبغاړو له منځه به وروسته ولایتي لوبډلې جوړوي چې هغوی به بیا په دوامداره ډول رسمي لوبې ترسره کوي. د ټیمونه دي چې په یوه میاشت په جریان کې به دا ټورنمنټ خلاص شي، وروسته تر هغه به د دغو څه بیا د لوبډلو کټګوري وسي. ځینې لوبډلې به رسما د هلمند فوټسال برتر لوبډلې، ځینې والد لوبډلې او ځینې بم بي لوبډلې، بیا به نو دوامداره دوی ته د کال په جریان کې لیګ ټورنمنټ جوړېږي. د ورزشي لوبو څارونکی او هلمند کې د لوبډلو روزونکی عبدالقیم صفان بیا د داسې سیالیو په لار اچول خورا مهم یادوي او په وینا یې چې داسې ابتکارونه به د ځوانانو او ورزشکارانو مورال ډیر لوړ کړي. د هغه په وینا چې دا لومړی ځل دی چې هلمند کې داسې سیالۍ په لار اچول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په هلمند ولایت کې د فوټسال سیالۍ په لار اچول کیږي. دا د هلمند لپاره یو نوی ابتکار دی او زه باوري یم چې دا ټورنمنټ د هلمند لپاره او د هلمند د فوټسال د ځوانانو لپاره ګټور تمامیږي، په دې خاطر چې موږ شروع کړې ده او په راتلونکي کې موږ یو ښه پروګرام ولرو. انشاءالله دې ته موږ کوشش کوو چې مسلکي ټرینران او مسلکي داوران د دې لپاره وروزو تر څو د فوټسال ټیمونه او هلمند کې فوټسال پرمختګ وکړي. بل لور ته بیا د همدې فوټسال لوبې یو شمېر لوبغاړي خورا خوښ دي چې په عصري او معیاري جمنازیم کې سیالۍ ترسره کوي. دوی وایي مخکې د فوټسال لوبو لپاره میدانونه نه لرل، نو ځکه د همدې لوبو مینوال هلمند کې کم وه. دوی هلمند کې فوټسال لوبو د ودې لپاره د ډیرو جمنازیمونو جوړولو او دا ډول سیالیو په لار اچولو غوښتنه کوي. څرنګه چې نن موږ دلته افتتاحیه غونډه درلودله د فوټسال د رسمي ټورنمنټ ته، ځکه چې تېر وختونه کې په هلمند کښې د فوټسال جمنازیمونو او سالونونه موږ نه درلودل، نو چا دلته چندانې خلکو فوټسال نه پېژنده. نن چې دلته رسمي ټورنمنټ افتتاح سو په تېر وخت کې نو د اول ځل دی ډېر خوشحال یو او غواړو چې داسې نور سالونونه جوړ سي او نور د هغه ټورنمنټونه جوړ شي تر څو ځوانان دې ته تشویق سي چې راسي فوټبال وکړي یا فوټسال وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو چې نن ورځ په هلمند کې موږ داسې ټورنمنټ جوړ کړی چې هغه رسمي بڼه لري، یعنې په هلمند کې نور فوټسال رسمي دی او موږ ټول برنامې د فوټسال ده په رسمي ډول مخته وړو او داسې پروګرامونو ته ټوله خوشبین وي، ولې چې ورزش مو رشد کوي، ځوانان مو ورزش ته مخه کوي او د ولایت توپ ساته. انشاءالله به موږ د داسې پروګرامونو څخه لاسته راوړنې ولرو. هلمند کې په لومړي ځل د فوټسال لوبو پرانیستنه وسول چې مخکې داسې سیالۍ په لاره نه وي اچول سوي. دا چې داسې ټورنمنټونو په لاره اچول به د ځوانو لوبغاړو په موندلو او هلمند کې د فوټسال لوبې د وده کولو په برخه کې څومره اغېزناکه ثابته سي، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.